نیلم ګل یو ویډیو تاسو ته همدا اوس شریکوم چې هغې د خپل د واده د شپې کومه ویډیو چې د هغه هم په سوشل میډیا باندې وایرل کړه، یعنې کومه بې شرمي چې د واده په شپه باندې کړې. هغې یو ویډیو راغلی ده چې هغې پکې د خپلې کمرې یعنې کومه شپه یې د واده په شپه باندې خپل خاوند سره کومې بې شرمیانې کړي تاسو سره شریکوم. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې هغې ډېر وخت مخکې د خپل خاوند نه طلاق اخیستی او د طلاق نه پس بیا د دې په سوشل میډیا باندې د همدردۍ دپاره هم ډېر زیات پوسټونه کول او ژړل به یې خلکو ورسره د مرستې کولو اعلانات هم کړي وو. بیا داسې وشول چې دې ته ډېرو کسانو د واده افرز هم وکړل چې موږ به تا سره واده وکړو او تا ته هېڅ ضرورت نشته چې په کور باندې کښېنې کار روزګار نه کوې، نو موږ به ستا بچو ته حلاله نفقه ګټو او موږ سره واده وکړو. یعنې ډېرو کسانو ورته افرز کړي وو. بیا د هغې نه پس دې دا خبره کوله چې نه زه چا سره واده نه کول غواړم، بلکې زه خپلو بچو سره ژوند تېرول غواړم، خپلو بچو سره زندګي تېرول غواړم. نو د هغې نه پس بیا دې اوس مهال یو ویډیو په سوشل میډیا راغلی ده چې د دې پکې دویم واده دی او بیا داسې هم دي چې دا پکې د خپلې کمرې یعنې د دې چې کومه کمره ده هغې ویډیو یې هم راوړې ده او کوم خاوند سره چې ناسته ده کومې غلطې او پلیتې خبرې چې دوی کوي هغه یې هم په سوشل میډیا باندې راوستي دي چې دا کارونه د ډېرو پښتنو خوښ شوي هم نه دي بلکې زموږ هم نه دي خوښ شوي. نو دوستانو ډېرو کسانو ویل چې دې دویم واده کړی دی. نو بیا هم موږ د خپل چینل په ترو باندې موږ معلومات کول غواړو. خبره چې کله تصدیق وشي نو بیا عوامو سره شریکوو. نو کله چې موږ معلومات وکړل خبره داسې ده چې دا د یو ډرامې شوټینګ دی، په سوات کې د یو ډرامې شوټینګ کېږي او دوی هلته تللي دي. نو دوی ته خو بیا په ډرامه کې که هر څو میړونه وکړي هېڅ پرابلم نه وي ځکه چې دوی د پیسو ګټلو دپاره دغه کار کوي. نو دغه یې هم د پیسو ګټلو دپاره خپله یو کمره کې ځان سره یو پردی څوک کېنولی اکټر دی هر څوک چې وي او هغه سره یې دغه کلیپ ریکارډ کړی دی چې دوی پکې دغسې ناروا بېهوده بې شرمیانې کړي دي، یعنې دغه خبرې هر څه چې کړي دي نو یقینا چې دلته د شریکولو نه دي. خو تاسو ته بیا هم خواست کوم چې د دې خلکو ډرامې مه ګورئ، که نه نو بیا به وروسته خفګان کوئ. د دې د لاسه ډېر خلک بېلارې شوي دي، د دوی په ډرامو کې نه څه سبق وي نه پکې څه درس وي.